السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو محترمه ورور په بلوچي پوښتنه کړې او په بل بیا د ده خبرې ژباړلې دي. پوښتنه یې دا وه چې یو ښځه لنګه سي، اولاد یې پیدا سي، بیا څه وخت پر جماع نه ده ورسره سي. محترمه که حیض دی که نفاس دی د دې خپل ورځې معلومې دي. د حیض چې په میاشت کې ښځې ته کم ورځې وځي، زیاته اندازه یې 10 ورځې ده، کمه یې 3 ورځې ده. او د نفاس کمه اندازه نه ده معلومه، د 40 یاندې، او د زیاته اندازه یې 40 ورځې ده. که اوس یو ښځه مثلا عادت لري په 40 کې پر 20 یا پر 15 ورځ باندې د دې عادت ختمیږي، یاندې وینه یې بندېږي، بیا چې عادت یې ختم سو، د یوه لمانځه وخت تېر سو او یا دا غسل وکړي، له هغه بعد بیا ده ته جماع روا ده د ښځې سره. چې او که عادت نه و د ښځې بلکې پوره 40 ورځې دې دا مریضي درلوده، نو بیا به 40 ورځې له دې سره جماع نه کوي، د 40 ورځو بعد بیا جماع ورله روا ده. فواینده جلد اول صفحه 38 الفصل الرابع في احکام الحیض والنفاس والاستحاضه. او دغه رنګه که کومه ښځه دا د زنانه و مرض لري، عادت لري، مثلا زیات موده په 10 ورځې ده، خو د دې عادت 15 ورځې دي، 15 ورځ که د دې وینه بنده سوله، نو چې دا غسل وکړي، د یوه لمانځه وخت پر تېر سي، بیا یې مېړه ته بلکل جماع روا ده، په دې کې څه مشکل نشته. والسلام علیکم.